سلامونه او درناوی عزیزانو، خوږې او خوشحاله شېبې ولرئ. نن در سره په نږدې راتلونکو کلونو کې د موبایل او سمارټ فون ټکنالوژۍ د پرمختګ څرنګوالي اړوند د دې برخې د کارپوهانو ځینې نظریات او اټکلونه شریکوم. هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ. دا چې همدا اوس هم سمارټ فونونه د اړیکو ټینګولو سربیره غټ شمېر نورې وړتیاوې لکه انټرنیټ، تلویزیون، رادیو، ټایپ، د ثبت آله، ساعت او اړونده چارې، جنتري او داسې نور لري او هغه ته د زیاتونو دغه لړۍ په چټکتیا روانه ده. نو څه فکر کوئ چې راتلونکو کلونو کې به سمارټ فونونه څه ډول وي او څه کمالونه به لري؟ د سمارټ فون ټکنالوژۍ اړوند ماهرینو په دې باب یو شمېر عملي وړاندوینې کړي دي چې غواړم په دې ویډیو کې ځینې برخې تاسې سره شریکې کړم. خوشحاله به شم چې د ویډیو تر پایه را سره اوسئ. که نیمګړتیاوې وینئ را په ګوته یې کړئ او که چیرته مو مطلب خوښ شو نو مهرباني وکړئ د لایک او سبسکرایب کولو سره موږ تشویق کړئ. مخکې له مخکې مننه کوم، کور مو ودان. په وروستیو څو کلونو کې سمارټ فون ته داسې امکانات ورزیات شول چې پخوا د چا په خیال کې هم نه ګرځېدل. اوس تاسې موبایل تاسې ته درښکاره کوي چې نن مو څو قدمه، څو متره یا څو کیلومتره مزل کړی. ځینې موبایلونه کولی شي ستاسې د زړه د حرکت څرنګوالی، د وینې د فشار اندازه او دا چې څومره کالوري مو وجود کې واخیسته یا وسوځوله تاسې ته وښایي. لنډ وخت کې به تاسې وکولی شئ د خپل موبایل په مرسته په دوامدار ډول د خپل وجود د تودوخې یا حرارت څومروالي څخه خبر شئ. د انسان بدن د سیستمونو د کار څرنګوالي په باب د خبرتیا ورکولو د دغه وسایلو د زیاتولو په لړ کې لا هم زیات کار روان دی او داسې وخت به راشي چې موبایل به ستاسې شخصي ډاکټر هم وي. ستاسې د ټول بدن چارې به څاري او تاسې ته به په خپل وخت لازم هدایات درکوي. خو یوازې دا هم نه، داسې اټکل کیږي چې موبایل به ستاسې محیط هم په کنټرول کې ساتي او د هغه ځایه به تاسې ته هغه معلومات راټولوي کومو ته چې تاسې خپله اصلا متوجه نه یاست. کوچنۍ کیمرې او یو شمېر نور کوچني وسایل به ستاسې د وجود په ځینو برخو لکه ویښتانو، بوټانو، عینکو او نورو ځایونو کې ځای پر ځای کیږي، کوم چې به د محیط څخه اړوند معلومات راټولوي. هغه به تجزیه کوي او ستاسې موبایل ته به نهایي نتایج د پیغام په شکل درلیږي تر څو لازم عکس العمل وښایاست. نرمه باډۍ او سکرین. آیا تصور کولی شئ چې تاسې سره به غټ موبایل وي او کله چې مو ورڅخه کار واخیست هغه به غبر کړئ یا به یې د یو پایپ په څیر تاو کړئ، بکس کې به یې واچوئ یا به یې د یو لاسبند په څیر د خپل لاس له بند څخه راتاو کړئ. دا خیالي خبره نه بلکې واقعیت دی. نوکیا او فیلیپس کمپنیو لا د وړاندې د نرمو موبایلونو د ماډلونو پر جوړولو کار روان کړی دی. ښایي راتلونکي کې د موبایل اوسنی کلک جوړښت بالکل ختم شي او ځای به یې داسې نرم جوړښت ونیسي چې تر ډیره به زیرک لاسي ساعت ته ورته وي. دا به له داسې یوې مادې جوړ وي چې په منځ به قات کیږي، هره خوا به تاویږي، راغونډیږي او بیرته به سیده کیږي. د شیشې په څیر به شفاف خو تر اوسپنې به 100 چنده کلک او نه ماتېدونکی وي. داسې اټکل کیږي چې راتلونکي موبایلونه به د کمپیوټر اړتیا هم ختمه کړي. همدا اوس یو شمېر کمپنۍ د موبایل لپاره د ځواکمنو پروسیسرونو پر جوړولو اخته دي. په موبایل کې به د کمپیوټر سیستم هم ولګول شي او تاسې به وکولی شئ خپل موبایل د هر ډول سکرین سره وتړئ او د بشپړ کمپیوټر کار ترې واخلئ. دې سره به نور نو تاسې ته هیڅ اړتیا نه وي چې درانده لیپټاپونه له ځان سره وګرځوئ. مایکروسافټ په دې برخه کې جدي کار کوي. په سنسر سکرین باندې د محسوس کیدونکو بټنو والا کیبورډ. د اړتیا پر مهال به پر سکرین باندې داسې کیبورډ را څرګندیږي چې زیګ شکل به لري
او د تماس پر مهال به یې ستاسې ګوتې هره بټنه بیله بیله محسوسوي. دغه کیبورډ به د اوسنیو په پرتله د ډیرو ښېګڼو لرونکی وي. اوږدمهاله او ښایي هم دایمي چارج. اوسني سمارټ فونونه تر یو ځل چارج کېدو وروسته یوه او حد اکثر 2 ورځې کار کوي. خو اوس د دغې مودې د اوږدولو لپاره د بېلابېلو کمپنیو ترمنځ چټکه سیالي روانه ده. ځینې کمپنۍ د داسې بطریو په جوړولو کار کوي چې هغه به په پرله پسې ډول د لمر څخه خپل چارج اخلي. ځینې نور یې د ژوندیو حجرو په مرسته د چارج کولو په طرحه کار کوي. یو شمېر کمپنۍ په داسې بطریو او چارجرونو کار روان کړی چې پایله کې به یې موبایل بطرۍ یوازې په 10 ثانیو کې په بشپړ ډول چارج کیږي. 5G انټرنیټ. په نوو موبایلونو کې د 5G لوړ سرعت انټرنیټ عامولو لپاره هم غټ کار روان دی. دا به د اوسني 3G په پرتله 100 چنده چټک وي. د ویډیوګانو، موزیک او گیمونو په برخه کې به هیڅ ډول ځنډ نه وي او نه به د غټو فایلونو په لیږلو کې کوم څه خنډ کیږي. هر ځای کې د خپل وای فای کارولو امکان. حتی که تاسې له کوره ووځئ، الوتکه کې کینئ او یو بل لیرې هیواد ته سفر کوئ، نو په همدې حالت کې به هم وکولای شئ چې بې له کومې ستونزې خپل وای فای چالان او انټرنیټ وکاروئ. ویل کېږي چې دغه کار به په نږدې کلونو کې عملي وي. 3D سکرین. په سکرین ښکاره کېدونکي انځورونه به له موبایل څخه بهر راوځي او تاسې به پرته له 3D عینکو څخه هغه وینئ او کار به ورڅخه اخلئ. په دې برخه کې اوس هم کافي کار شوی، خو دغه ټکنالوژي لا هم د پرمختګ په لور روانه ده. د دې سره په څنګ کې د موبایل په غږ باندې هم کار روان دی او تاسې به آواز د سټیریو او حتی 4 اړخیز انعکاس په شکل اورئ. د دې سیستم بشپړېدلو او موبایلونو کې د ځایولو سره به تاسې د ډیرو نورو کمالاتو برسیره د خپل موبایل په شکل د یوې کوچنۍ سینما خاوندان هم شئ. د موبایل کیمرو د انځور اخیستنې وړتیا لوړېدل. راتلونکو سمارټ فونونو کې به برسیره پر دې چې د پکسلونو اندازه ډیره لوړه شي، بلکې د انځور اخیستنې لپاره په 2 داناییزه یا جوړی کیمره هم کار روان دی. دغه 2 کیمرو څخه به یوه تور او سپین او بله رنګین انځور اخلي. د دغه 2 بیلو انځورونو یو ځای کېدلو څخه به داسې انځور په لاس راځي چې ډیر صفا او روښانه به وي. ځینې کمپنۍ خو بیخي حیرانوونکې وعدې ورکوي. هغوی وایي راتلونکي موبایلونه به حتمي نه وي چې د ګوتو په حرکت سره اداره کړل شي. تاسې به د نظر په وسیله، مجازي تماس او حتی د فکر په ځواک هغوی ته قومانده ورکوئ.